سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. تر راتلونکو 4 ورځو پورې د ولسمشرو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو تقویتي نوملیکنه له غزني پرته په 3 ولایتونو کې پیلیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوه خبرپاڼه کې ویلي د کوچیانو او هندوانو په ګډون پر شرایطو برابر کسان کولی شي د روان کال د غبرګولي له 18مې د چنګاښ تر 8مې پورې د جمعې ورځې په ګډون د سهار له 7 د مازدیګر تر 4 بجو پورې د نوملیکنې تر ټولو نږدې مرکز ته ورشي او خپل نومونه ثبت کړي. له دې سره سم په غزني ولایت کې هم د روان کال د غبرګولي له 18مې د چنګاښ تر 8مې پورې د جمعې ورځې په ګډون د رای ورکوونکو د عمومي نوملیکنې لړۍ عملي کیږي. د تخار د درقد خواجه بهاءالدین لاره د جګړو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان خلیل اسیر وایي دغه لاره نن سهار د اکبربای په نامه د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو له برید وروسته بنده شوې او لا هم جګړه روانه ده. له دې سره سم د دغه ولایت د فرخار ورسج لاره هم له تېرې شپې راهیسې د سیلابونو د راوتو له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سیمې او نړۍ ته خپل سفر تېره ورځ له پاکستانه پیل کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي پاکستاني چارواکو له زلمي خلیلزاد سره په کتنو کې د افغانستان د کړکېچ د سوله ییز حل او د سولې ټینګښت په برخو کې د اسلام آباد پر ژمنتیا یو ځل بیا ټینګار کړی دی. ښاغلی خلیلزاد به په دې 14 ورځني سفر کې چې 3 ورځې مخکې پیل شوی له افغانستان سربیره بلجیم، جرمني او عربي متحده امارات ته ولاړ شي او تر هغې وروسته به د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره هم وګوري. له دې سره سم د کونړ یو شمېر دیني عالمانو او خلکو د کوچني اختر په ورځو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. دوی تېره ورځ په اسداباد کې په یوې غونډه کې همداراز له دواړو خواوو وغوښتل چې د ولس لپاره د نور له جګړو لاس واخلي او بین الافغاني خبرو ته موقع برابره کړي. په دې غونډه کې یو 6 مادهیز پرېکړه لیک هم صادر شوی چې ډېر تمرکز یې پر سولې او د جنګ پر پای ته رسېدو و. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کېږي چې طالبانو د اوربند وړاندیز رد کړی او پر ځای خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. په هلمند کې په 215 میوند قل اردو کې تېره ورځ د حسن قرائت سیالۍ ترسره شوې. اړوند مسؤلین وایي له دغو سیالیو څخه موخه چې پکې د 215 میوند قل اردو او ملکي قاریانو برخه اخیستې وه د تجربو شریکول او په ټولو پوځي بنسټونو کې د اسلامي احکامو پلي کول دي. له دې سره سم د هلمند والي مرستیال ډاډ ورکړ چې دغه لړۍ به تر نورو نظامي بنسټونو هم ورسوي او ورسره جوخت دیني عالمانو دغه کار یو نیک ګام وباله. او څرګره ملي اداره وایي په غزني کې په خپلو موخیزو عملیاتو کې د طالبانو د سرې قطعې 9 غړي وژلي او 2 شکمن کسان هم نیولي دي. د دغې ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه عملیات په ګیرو ولسوالۍ کې طالبانو د سرې قطعې د یو قومندان چې ملا یعقوب نومیږي او په ادریس مشهور دی ترسره شوي دي. د خبرپاڼې له مخې په دې لړ کې د یادې ډلې 6 پټنځایونه له منځه وړل شوي او له 5 موټرو سربیره یوه اندازه پوځي تجهیزات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.